د بزګرانو ستونزې او اندېښنې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ بزګران وایي وروستي ورښتونو یې ولاړ فصلونه بڼونه ویالې پلچکونه سربندونه او استنادي دیوالونه له منځه وړي دي. دوی له حکومته د تخریب شوو ځایونو د رغونې ترڅنګ د اصلاح شوو تخمونو او سرې د ورکړې غوښتنه کوي. ډېر پلچکونه زموږ استنادي دیوالونه زموږ ویالې دا ټول ډېر زیات خرابه شوي دي. زموږ د حکومت نه دا تقاضا ده چې اول د خلکو سره د اصلاح شوي تخمونه ښه تخمونه داسې نه چې بیکاره تخمونه او ورپسې د ویالو جوړول دا بندونه ښه اوبه وړي. باران چې شوی موږ ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي. اوس پل چکې شوې پلونه شو مثال دا شیونه موږ ته ډېر خراب کړي پټي دي. باید د حکومت موږ سره دې کې ډېره همکاري وکړي ځکه موږ ته ډېر مشکلات دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په وروستي ورښتونو او سیلابونو کې د دغه ولسوالۍ بزګرانو ته د زیانونو د اوښتو خبره مني او د ویجاړو شوو ځایونو د رغونې ډاډ ورکوي. د خلکو د فصلونو ترڅنګ کانالونه او سربندونو ته زیان اړولی دی چې د ننګرهار کرنې او بلګلو مالدارۍ ریاست د هغې برخو ته متوجه دی او هڅه کوي چې د دغه کانالونو او سربندونو د جوړولو دپاره د کرنې محترم وزارت ولایت مقام او ترڅنګ د همکارو موسساتو سره په دغه برخه کې په همغږۍ سره دغه کارونه مخته ویسي او دغه کانالونه او سربندونه د بیا ځل دپاره ورغول شي. همداراز په دغه ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ د پرمختګ په پار د یو له نورو فعالیتونو د ترسروي خبره هم کوي او زیاتوي چې سږ کال به په دغه ولسوالۍ کې 1300 برخې اصلاح شوي تخمونه او سرې په کروندګرو وویشي. په همدغه ولسوالۍ کې 56 جریبه د ډریپ سیستم او همدارنګه ساده باغونه مونږ د دغه خلکو دپاره یعنې د بڼوالو دپاره جوړ کړي دي چې د دوی دپاره هغه باغونه چې په ډریپ سیستم یا څاڅکو بخار سیستم جوړ شوی تقریبا د 90,000 نه نیوله تر 1 لک پورې په ده باندې مصرف شوی دی. دا هم ورته جوړ کړي دي. د سبزیجات لا ښه ترویج دپاره 360 کورنۍ باغچې جوړ کړي. هیره دې نه وي چې نه یوازې سره رود بلکې په دې وروستیو ورښتونو او سیلابونو کې د دغه ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم بزګران زیانمن شوي او په ځمکه ولاړ فصلونه څاروي او بڼونه یې له منځه وړي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، د سره رود ولسوالۍ.